ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام شپنۍ سیالۍ دغه جام مسؤلین وایي په دغو سیالیو کې 10 کرکټ لوبډلو ګډون کړی او د روژې مبارکې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. دغو سیالیو موخه لوبغاړو ته د ساتیرۍ ترڅنګ د ځوانو استعدادونو نښه کول دي. د دې سره به د افغانستان کرکټ او بالخصوص چې ننګرهار د کرکټ کور یادېږي، په دې کې به د کرکټ انګیزه لا غښتلې شي. لوبغاړي هم خوښ دي او دا لوبې د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي. دغه ټورنمنټ واقعا په ډېره غټه سطحه باندې روان دی ماشاءالله، او کوم امنیت او کوم فضا چې دلته جوړه شوې ده، یعنی یقینا دغومره موږ توقع نه وه، خو ماشاءالله څومره چې یعنی دغه ټورنمنټ په کوم کامیابۍ روان دی او سره کوم چې دوی امنیتي سیستم را جوړ کړی دی، نو یقینا ډېر په غټ زړه باندې راځو ته لوبې کوو او لوبې ترسره کوو. دې نه مخکې که موږ وګورو نو موږ ته شپنۍ سیالۍ نه وې، نو موږ به په روژه کې خپل هغه تمرینات کول، خو میچونه نه وه. اوس خوشبختانه دغه ټورنمنټ په لار اچول شوی ده، موږ هغه میچونو پریکټس هم کیږي، هغه نایټ پریکټس هم زموږ کیږي. لوبغاړي هم خوښ دي او دا لوبې د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي. دغو سیالیو ته سلګونه نندارچیان په ډاډه زړه راځي او دا سیالۍ له نږدې ننداره کوي. دوی دا سیالۍ د یووالي او امن سمبول ګڼي. ICC او یونیفا او ایشین کرکټ کونسل ACB مشرانو نه درخواست لرم چې زموږ د المشرقین ټیلنټ سپورټ وکړي، زموږ د کلاړیانو لوبغاړو. دغو سیالیو تنظیمونکی همایون عمر وایي چې د دغو سیالیو ترسره کېدل لوبغاړو او نړۍ ته بېلابېل پیغامونه لري او د سوکاله افغانستان انځور وړاندې کوي. که د دولت په ارزښتونو خبرې وکړو، دولت لپاره دا ډېر یو ښه پیغام ورکوي چې په نړۍ کې موږ نړیوالو ته وښیو چې دلته امن دی، سوله ده، امن راغلی دی، ثبات دی. نو کولی شو چې موږ په یو ټغر راټول شو، دغسې میدانونو ته راشو، مینوال هم راځي، لوبې ترسره کوو، سیالۍ ترسره کوو. موږ پوره ډاډ ورکوو چې زموږ ملګري د امنیت د ساتلو خوندي کولو لپاره راغلي دي، ځای په ځای انشاءالله ټول ساحې زموږ د کنټرول لاندې دي. انشاءالله هیڅ خبره به نه وي او دا ډاډ ټول وطنوالو ته چې څه داخل دي څه خارج دي ټولو ته ورکوو چې راشي خپلې لوبغاړي دي نږدې نه تشویق کړي. د یادونې وړ ده چې هر کال د روژې میاشتې په راتګ سره دا سیالۍ د ننګرهار په مختلفو لوبغالو کې ترسره کېدې، خو له تېرو 4 کلونو راهیسې وروسته له هغه دا سیالۍ وځنډول شوې چې لوبغالي کې د لوبې پر مهال چاودنه وشوه او درنه مرګ ژوبله یې واړوله. خو اوس امنیتي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره پراخې هڅې کړي تر څو دغه سیالۍ په ښه ډول ترسره شي.